جنرال سمیع سادات امریکا ته د طالبانو ماتولو کې راسره همکاري وکړئ. باګرام تاسو ته درکوو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د متحدې جبهې په نوم په امریکا کې د طالبانو پر ضد پرانیستل شوي حرکت مشر سمیع سادات یوې امریکایي رسنۍ سره مرکه کې په 2014 او په 2019 کلونو کې د افغانستان لپاره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د سویلي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ستایلې او په وینا یې دغه ستراتیژي ډیر عالي او سمه وه، خو تور پورې کوي چې هغه وخت یې د افغانستان حکومت او ځینو سیاسیونو مخالفت وکړ. دې ستراتیژي کولی شول ټول هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې او باثباته وساتي او په یو ډول یې د امریکا نفوذ هغې مرحلې ته ورساوه چې په تاریخ کې نه تجربه کړی. ښاغلی سادات له امریکا او په ځانګړي ډول پخواني ولسمشر او د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې پر دې پالیسۍ بیا کتنه وکړي. نوموړی وایي امریکا پوهیږي چې موږ ډیر وفادار خلک یو او غواړو د امریکا شریک واوسو. موږ د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوو چې موږ غواړو باوري شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځلي، سویلي او مرکزي اسیا کې بریالی دی. موږ کولی شو په دې برخه کې مرسته وکړو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.